السلام علیکم دوستانو، خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو، د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی سئ چې د موبایل په ګړۍ کې ټوله ډیټا پټه کړئ. یعنې دوستانو، ستاسو د موبایل ګړۍ ده، که چېرته تاسو غواړئ چې د ټایمینګ په ذریعه باندې د موبایل تصویران، ویډیوګانې یا د هغه رقم نور لازمي ډیټا پټه کړئ، نو بیا به یو څوک هم نسي کولی چې تاسو د موبایل ډیټا چک کړي. نو دوستانو، په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دا رقم ته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو دوستانو، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو، د دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی دی. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی سئ چې دغه اپلیکیشن له هغې څخه ډاونلوډ کړئ. دغه رقم ګوره دوستانو، دوی تاسو ته وایي allow without to access your contacts. نو کله چې ګوره ملګرو دغه تاسو الاو کړئ، نو دغه سیټینګونه له تاسو څخه غواړي دغه پیکچر د ویډیوګانې دي، دغه ټول سیټینګونه به دلته تاسو الاو کړئ. کله چې دغه تاسو الاو کړئ، دغه رقم تاسو په ګیټ سټارټډ باندې کلیک وکړئ. نو ګوره دوستانو، کله چې تاسو په ګیټ سټارټډ باندې کلیک وکړئ، دغه رقم به دلته تاسو ټایمینګ وروښیاست. هر څو وخت چې تاسو وروښوئ، بیا به تاسو ته دغه اپلیکیشن په هغه ټایمینګ خلاصیږي. نو ګوره دوستانو، زه دلته ورښیم 1:15، یعنې ما 1:15 ټایمینګ وروښوئ. دغه رقم به تاسو راسئ په دا کوم سرکل بټن تاسو وینئ، تاسو به په دې باندې کلیک وکړئ. نو کله چې ګوره دوستانو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، تاسو به هغه ټایمینګ یو وار بیا وروښیاست، یعنې دغه به بیا ستاسو د اپلیکیشن کوډ وي. په دغه کوډ سره به بیرته بیا تاسو دغه اپلیکیشن خلاصوئ. نو ګوره دوستانو، بیرته ما 1:15 وروښوئ او تاسو به د سرکل بټن باندې کلیک وکړئ او دغه رقم ګوره دوستانو، دلته دی تاسو وایي پاسورډ ریکوري. کله چې ګوره دوستانو بیا له تاسو څخه دغه کوډ هیر سي، نو بیا به تاسو کولی سئ چې بیرته د ایمیل په ذریعه سره هغه کوډ خلاص کړئ، نو ستاسو ډیټا به له تاسو څخه نه ورکېږي. نو ګوره دوستانو، بیا به تاسو راسئ فینیش سیټ اپ ووایئ. نو ګوره دوستانو، کله چې تاسو فینیش سیټ اپ ووایئ، نو هغه به تاسو ته ختم سي، نو هغه سیټینګونه به ټول پوره سي او د هغه رقم ګوره دوستانو، بیا دلته تاسو کولی سئ چې په پیکچر کې تصویران پټ کړئ، په ادر فایل کې دوستانو تاسو هر شی پټولی سئ او په ویډیوګانو کې تاسو ویډیوګانې دلته پټولی سئ. نو دوستانو، زه غواړم چې یو څو لازمي تصویران په دغه اپلیکیشن کې پټ کړم. نو تاسو په دا پلس بټن باندې کلیک وکړئ او د هغه رقم ګوره دوستانو، که تاسو نوی فولډر جوړوئ، تاسو په نیو فولډر باندې کلیک وکړئ. که مې په کیمره تصویران اخیستو، تاسو په کیمره باندې کلیک وکړئ. که مې ادر فایل ته اچول او دغه رقم امپورټ ویډیو، دغه رقم امپورټ اډیو سوه، امپورټ ویډیو سوه او امپورټ فوټو سو. نو دوستانو، زه تصویران پټوم، تاسو به په امپورټ فوټو باندې کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو په امپورټ فوټو باندې کلیک وکړئ، دغه رقم که اوس تاسو تصویران هر ځای پراته وي او هر تصویران مې تاسو غواړئ چې هغه پټ کړئ، نو صرف به دوستانو تاسو هغه تصویران وروښیاست. نو ګوره دوستانو، زه ورښیم چې دغه یو څو تصویران دي له دې څخه پټ سي، نو هغه دې له ګیلري څخه پټ سي او هغه دې بیا یو څوک هم نسي لیدلی. نو دوستانو، تاسو به صرف په هغو تصویرانو باندې کلیک وکړئ او د هغه رقم بیا دوستانو تاسو راسئ په هاید بټن باندې به کلیک وکړئ او د هغه رقم ګوره دوستانو، تاسو هغه کم فولډر تور اچوئ. نو زه د پیکچر فولډر تور اچوم، تاسو په پیکچر باندې کلیک وکړئ او هغه تصویران به پټ سي، دغه به تاسو اوکې کړئ. نو ګوره دوستانو، هغه تصویران دلته پټ سو. دغه رقم ګوره په امپورټ کې دلته تاسو کولی سئ چې ویډیو یې پټې کړئ، اډیو یې پټې کړئ، ادر فایل سو، کیمرا سو، فولډر سو. نو ګوره دوستانو، دغه تصویران به اوس په ګیلري کې نه وي، نو دغه تصویران اوس ما له ګیلري څخه پټ کړلو په هغه اپلیکیشن کې. نو که چیرې بیرته تاسو هغه اپلیکیشن خلاصوئ، بیرته به تاسو راسئ په هغه اپلیکیشن باندې به کلیک وکړئ او د هغه رقم به تاسو په لیټ سټارټ بټن باندې کلیک وکړئ. ګوره دوستانو، دغه ګړۍ ده، یعنې ټایمینګ ده، دلته دی تاسو ته ټایمینګ درښیي. دغه رقم به ګوره دوستانو تاسو راسئ، یعنې خپل دغه کوډ به تاسو څنګه خلاصوئ، تاسو په سرکل بټن باندې کلیک وکړئ او دلته به تاسو هغه ټایمینګ وروښیاست. نو ګوره دوستانو، ما هغه 1:15 وروښوئ او دغه رقم تاسو په دا لاک بټن باندې کلیک وکړئ، هغه به تاسو ته خلاص سي. نو په دغه طریقه سره تاسو کولی سئ چې د موبایل په ګړۍ کې خپله ټوله ډیټا پټه کړئ، هغه که تصویران وي، که ویډیوګانې وي او د هغه رقم که نور فایلونه وي. نو دوستانو، که مې ویډیو خوښ سوي ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دا رقم ته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو دوستانو، په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. ملاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.